السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، زه تاسو ته د حق نیوز پاڼې نه مخاطب یم. تاسو ته پته ده، د دې نه مخکې موږ هم یو څو شعرونه او غزلې ویلې وي. هغه ملګرو ډېر خوښ کړي دي، خو بعضې ملګرو د هغه شعرونو په حقیقت باندې پوه شوي نه دي او هغه شعرونه یې واپس په کمنټس کې موږ ته کمنټ هم کړي. مهرباني وکړئ، که ستاسو شعرونه خوښ شو ښه کمنټس وکړئ، شیر هم کوئ، لایک هم کوئ او یو څو شعرونه دې واورئ. داسې راته ښکاري لیونی شومه، داسې راته ښکاري لیونی شومه، لاړمه د غرونو غرڅنی شومه. ستا په عشق کې دومره بې قیمته شوم، ستا په عشق کې دومره بې قیمته شوم، لاړم د لکونو د انې شومه. ستا په خیال کې نه راځم جانانه زه، ستا په خیال کې نه راځم جانانه زه در پسې روغه لیونی شومه. او بیا به تر قیامته جړه ونه کړم، بیا به تر قیامته جړه ونه کړم، ځکه ستمونه نه ارمان وي بل، بیا به نه غمونه نه ارمان وي بل. ستا که د دې ښکلي لاس بنګړی شوم او زر یې ځوان خاکسار دا ستا په مینه کې، زر یې ځوان خاکسار دا ستا په مینه کې، لاړم د خپلو نه پردی شوم. د حسن حد په تا تمام دی، د حسن حد په تا تمام دی، د بېوسۍ قصې په ما تمامې دینه. زمونږ غیرت زمونږ وفا برداشت کولی نه شي، زمونږ غیرت زمونږ وفا برداشت کولی نه شي. د بعضې خلکو ته په سترګو کې ازغي ښکارېږو او وایي بې د عشقه څه ژوندون په دنیا نه دی، بې د عشقه څه ژوندون په دنیا نه دی. ناروا دی یو مذهب کې روا نه دی، که حارث شیخ پې د ټول جهان نه تاو کړي، که حارث شیخ پې د ټول جهان نه تاو کړي. ستا پنځه ګزه کفن دی سیوا نه دی. او شروع شه بیا د هلکانو کسب، شروع شه بیا د هلکانو کسب. هغه د لوط زمانه بیا راغله، د پیغلو مینه باندې اور ولګېد، د پیغلو مینه باندې اور ولګېد. د خدای د قهر نه حیا. د کتو ډېره مهرباني. والسلام. د الله په امان.